ترز وی ناڅاپه پریوتو ومړ شو. دا ټول د ما د مهندۍ د لاسه وشو. دا ټول زما د وجه کیږي. تاسو دا کله اوریدلی دي چې د مهندۍ څومره رنګونه وي؟ د مهندۍ رسم چرته چې د ناوې په لاسونو باندې یوه ورځ مخکې مهندي لګول کېده، خو د واده په دې مهندۍ کې یو داسې نشان څرګند شو چې چا دا سوچ هم نشو کېدی چې د دې انجام به څومره خطرناک وي. هغه څنګه نشان و؟ د هغې ناوې څه انجام و؟ د ده ټول نحوسیت ختمولو دپاره څوک به دې ته راځي او که نه؟ راځه چې وګورو دا کیسه. په کلي کې واده یوازې د دوو زړونو یو ځای کېدل نه دي، بلکې د هرې سترګې یو خوب وي، خو کله کله د هغه خوب په یو خوفناک حقیقت کې بدل شي. دروازه کلاو شي او یوه انجانه جینۍ د دروازې نه دننه راشي او دې ته وایي: رابعه، سبا ستا د مهندي شپه دی، زه به هم ضرور راځم. رابعه د یرې سره وایي: تاسو څوک یئ؟ تاسو څوک یئ؟ مېلمنه ښځه په روغ غږ باندې وایي: دا څوک دی؟ موږ خو مخکې نه دي لیدلي. او د دې سوال ځواب هیچا ته هم په لاس ورنشي. رابعه ورو ورو په رپېدلې لهجه باندې وایي: دا د مهندي ولې توره اوشنه شوه؟ نو هلته کې زړه ښځه وایي: ای لورې، دا خو د خوشقسمتۍ نښه دي. څومره چې رنګ ژور وي هغومره مینه زیاته وي. خو دا رنګ د مینې نه و، دا د مرګ پیغام و. رابعه په یره باندې وایي: دا ډیزاین، دا سترګو دا هډوکي، دا چا جوړ کړل؟ زرین خاله په حیرانۍ باندې وایي: څه وایې؟ دلته خو یوازې ګلان او بوټي دي. دغه نښه یوازې رابعه ته کتل شوه، ځکه چې دا نښه د هغې لپاره جوړه شوې وه. لږ وخت پس د مهندي اولینې لکیره ړنګه شوه او ورسره د رابعه یو ترز وی ناڅاپه پریوتو ومړ شو. څوک اوبه راوړئ؟ څوک اوبه راوړئ؟ دا څه وشول؟ څوک اوبه راوړئ؟ دا ټول د ما د مهندۍ د لاسه وشو. دا ټول زما د وجه کیږي. دویمه شپه د مهندي بله لکیره هم ورکه شوه او د رابعه یوه ملګرې ژوندۍ پاتې نه شوه. رابعه په ژړا کې وایي: خدایا، دا مهندۍ له ما نه وباسئ. خدای دپاره دا مهندۍ له ما نه وباسئ. زرین خاله په یره سره وایي: دا نه وځي رابعه، څومره چې ته د دې لرې کولو کوشش کوې د دې رنګ همغومره زیاتیږي. په کمره کې رابعه اوده وه او په خوب کې قبرستان وکتل چې هغه په یو قبر باندې ناسته دی او د مهندي یوه لکیره وه او هغه هم ړنګه شوه. همغه ښځه ورله په خوب کې راشي او ورله وایي:
هر یو لیک یو ژوند دی. کله چې وروستی لیک ختمه شي نو بیا به د ستا وخت پوره شي. نیمه شپه او د مهندۍ اخیری لکیره. رابعه په یره سره یا الله ما ته ژوند راکړي، ما دې د مصیبت نه بچ کړي. همغه ښځه راځه اوس د تا نمبر دی. مهندي که د خوشحالۍ وي او که د مرګ، رنګ یې تل ژور پاتې کیږي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.